बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ शेफ दलदार तासु ګورئ DRK फूड चैनल। नन زمونږ रेसिपी د شنه چکنی یا گرین چکنی। د شنه چکنی یا د گرین چکنی د جوړولو طریقه لمون سره زده کړئ او اکثر خلک مختلفه قسمونه کې جوړوي، نو زمونږ طریقه دغه ده. نو درې رومیان سره کشنۍ نو شنه واچوئ پکې، او شنه دڼیا 100 ګرامه، پودینه 100 ګرامه، او شنه مرچ هم تاسو کم و زیات کولی شئ، موږ خو 100 ګرامه اخیستي، او ادرک 50 ګرامه، او یو دانه لیمو. دا به ټول مکسر کې واچوئ. سرکه 2 قاشقه د خوراک، مالګه 1 قاشقه د خوراک، اوبه نیمه پیاله. دا به ټول مکس کړئ ښه صحیح، لکه چې څنګه ګورئ دغسې. نو زمونږ نننۍ شنه چکنی ریسیپي پای ته ورسېده. نو زمونږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ چې تر څو نورې ویډیوګانې تاسو ته هم په وخت ورسیږي. نو راکئ ماته اجازت، بیا وګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. ښه وخت ولرئ. د الله په امان.